پدې جمعۃ المبارک باندې زمون بیان په منکرات باندې ده. منکرات څه معنا؟ هغه کارونه چې د شریعت نه خلافي. منکرات هغه کارونه چې د شریعت نه خلافي. ښکاره خبره ده که هغه کار هغه د شپې وي که د ورځې، که هغه کار د نارینه‌و طرف نه وي که زنانه‌و طرف نه وي، که هغه کار یو انسان د بل په واسطه یې کوي او په خپله برای راست کوي، خو منکر منکري گناه گناوي. شریعت هیڅ چیرې د ګناه طرفداري نه کوي، همیشه د پاره د ګناه مخنیوی کوي. ولې؟ ګناه غمونه زیږوي. ګناه غمونه زیږوي، بدن خرابوي، معاشره خرابوي. دا ټول څومره فسادونه چې په معاشره کې ګورئ دا د ګناه وجه ده. یو سړی غلا کوي، غلا دا یو ګناه ده. اوس دغه ګناه د پاره د بل ګناه اراده کوي، که څوک مخې ته راغی ولمه د قتل اراده وکړه. غل دا وایي چې زه د پلانکي انسان کور ته اوړم، که دی په هر حالت کې وو، که د ښځه په هر حالت کې وه، که دی په خپله په هر حالت کې قرار لري، خو زه به ورځم. دا بل د ګناه اراده شوه. د مسلمان کور ته کتل دا یو بل جرم دی، خو د غلا دپاره کوي. نو یو ګناه څومره ګناهونه وزېږول. قتل په اول سر کې ونیسه، ځکه دی په دې نیت باندې وتلی دی چې زه به د بل نه څه مال را اخلم، که زما د دغې ګټې مقابلې ته هر څوک راغی زه یې ولم. نو یو ګناه یو فساد څومره فسادونه جوړ کړه. او که دا سړی خپله حلاله مزدوري کوي هېڅ فساد نشته. حلاله مزدوري کې هېڅ فساد نشته، مونځ کوي هېڅ فساد نشته، ګټه کوي په جایز طریقې سره هېڅ مشکل نشته. الله دې څوک ګناه کولو ته نه مجبوره کوي. او بیا بله خبره ده چې ګناه کول یو جرم، خو ګناه په خوښه کول دا بل جرم. بیا ګناه چې مونږ او تاسو کوو، مونږ په دې عقیده یو چې په ګناه کولو باندې الله تعالی خفه کېږي. سړی دام په زړه مني خیر دی الله دې خفه شي، خو ګناه کوم. څومره نقصانات د یو فساد د وجې نه او د یو ګناه د وجې نه. د دې وجې نه قرآن کریم مونږ او تاسو ته صفا او واضح او ساده الفاظ